چېرته دا ونه وی چېرې زه خو مونځ کوم زه جو ډېر ښه سړی یم زه به څنګه ګمراه شم زما خو ګیره ده زه خو د علماو سره کښېنم زه خو علم کوم زه عالم یم زه تقوادار یم زه دیندار یم نه هر وخت به په ځان باندې ویرېږي او همیشه به دا سوال کوي چې یا الله ته زړونه اړې راړې زما دا زړه په دې دین باندې مضبوط ساته نو همیشه الله ته دا سوال کوي چې یا الله زما زړه دا په اسلام مضبوط ساته او چې الله دله کله زړه په اسلام مضبوط کو نو بیا دې څوک نشي ګډوډ کولی او چې کله الله ګډوډ کړي که نه نو بیا دې څوک نیغې ته نشي راوستی ځکه همیشه دا سوال کوي چې یا الله ما ته هدایت نصیب کړي ځکه موږ په منځ کې بار بار غواړو چې اهدنا الصراط المستقیم او رسول صلی الله علیه وسلم وسوي اللهم انی اسألک الهدى یا الله ستانه هدایت غواړم نو ورپسې بله دعا دا کوئ چې یا الله زما د زړه په دې هدایت باندې مضبوط وساتي د بلعام په قصه کې یو عبرت دا دی یره د آخرې خاتمې په دې مه دوکه کېږي چې زه څوک یم ګورې زه د دې نه بل ښکلی مثال نشم درکولی د قرآن کې دا خبره قصه د بلعام څه دی الله وی آتیناه آیاتنا ما ول علم ورکړی سره د علمه هغه سړی په کفر باندې مړ شوی دی چېرته دا ونه وی چېرې زه خو مونځ کوم زه جو ډېر ښه سړی یم زه به څنګه ګمراه شم زما خو ګیره ده زه خو د علماو سره کښېنم زه خو علم کوم زه عالم یم زه تقوادار یم زه دیندار یم نه هر وخت به په ځان باندې ویرېږي او همیشه به دا سوال کوي چې یا الله ته زړونه اړې راړې زما دا زړه په دې دین باندې مضبوط ساته کومه دعا ده مشهوره یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك همیشه دا سوال کو په سجده کې په عامو دعاګانو کې په تهجدو کې هر وخت دا دعا غواړه یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او ځان ته د بلعام قصه دا مخې ته ساته چې دی عالم و خو هغه علم هغه بیا په کفر باندې مړ شوی ما یو پیر دی عالم تاریخ کتو چې هغه څه ناشنا پوهه د هغه سره وه او هغه کتابونه هم لیکلي 20 کتابونه هغه لیکلي 20 خو تاریخ د رڼا نه بعد چېرې ته شي چې کله به کې دا راشي چې مړ شوی هغه په کفر باندې اسلام یې پرېښود اسلام یې پرېښود او بیا په د آخري وخت کې کتابونه یې لیکل چې ما چې څه لیکلي هغه ټول غلط و د هغې په ردي کتابونه بیا یې لیکل دا قسمه خبرې دا مخې ته ساته ځان ته او په دې خپله ټک خطا دیندارۍ باندې دوکه کېږه مه همیشه ځان ته د کمي نسبت کوه او همیشه په ځان یریږه او همیشه د الله نه سوال کوه او همیشه داسې مجالسو کې کښېنه لکه څنګه چې دا مجلس دی چې د خپل ایمان غم د سره پیدا شي د ایمان داسې خو نه دی چې بس یو پیر د چا زړه ته واچولی شي بیا قصه ختمه شوه نه دا کمیږي ډېرېږي دا کله ختم شي هغه سړی نصرانۍ څو ځایونو کې دا قصه به تاسو اورېدلې مونږ بیان کړې اسلام یې قبول کو راغی د پیغمبر سره درې څلور ورځې هم تېرې کړې او بیا په کفر باندې مړ شو یعنې پیغمبر یې په خپلو سترګو ولیدو مړ شوی په کفر باندې او داسې نورې ډېرې قصې نو همیشه الله تعالی سوال کوي چې الله زما زړه دا په اسلام مضبوط ساته او چې الله دله کله زړه په اسلام مضبوط کو نو بیا دې څوک نشي ګډوډ کولی او چې کله الله ګډوډ کړې که نه نو بیا دې څوک نیغې ته نشي راوستی او په دواړو حالاتو کې اسباب شتي لکه سات مخکې مه وکړې انسان هم خپله اراده شتي چې هغه د الله د ارادې لاندې ده الله دې موږ په دین باندې مضبوط ساتي اوس ګوره ډېره روانه ایت کې او دا به اخرنی ایت ووایو دې کې اوس الله اسباب بیانوي د ګمراهۍ یعنې ځکه چې آخري خبره یې دا وکړه چې رب العالمین څوک ګمراه کړي نو دا تاوانیان دي اوس اسباب د ګمراهۍ درته بیانوي چې هسې یو سړی نه ګمراه کېږي او دقه خبره ما تاسو ته اوس کوم چې الله چا سره ظلم نه کړي نو الله وایي
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا او یقینا پیدا کړی دی موږ د جهنم د پاره ډیر كثيرا من الجن والإنس ډیر د پیریانو او د انسانانو نه. دلته یو سوال زړه ته راځي، چا زړه ته سوال راغی؟ نه سوال دا دی چې الله دا اول نه جهنم د پاره پیدا کړی دي، نو بیا د عمل د څه دپاره دی؟ او د جنت دپاره خلک پیدا کړي دي، نو بیا د محنت د څه دپاره؟ د دې جواب مخکې شوی هم دی او مختصر جواب یې دا دی چې الله رب العزت ته دا پته ده چې دا مخلوق به څه کوي. نو چې کله هغه ته پته ده چې مخلوق به څه کوي، نو هغه ته ضرورت نشتی چې هغه انتظار وکړي د دې انسان د مرګه پورې او بیا دې فیصله وکړي. اوس یې پوه شوې؟ نو اوس یو سړی دی جهنمي دی والعیاذ بالله، څنګه دی جهنمي دی؟ د مور په خېټه کې جواب دا دی چې الله ته د مستقبل پته ده چې دی به کارونه د جهنمیانو کوي، بس د باره کې فیصله کړې دی به جهنم، بل به کارونه د جنتیانو کوي، د هغه باره کې فیصله شوي چې دی به جنتي. او ځکه ډېر د یېرې حدیث دی، ډېر د یېرې حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی چې عایشه رضی الله عنها وایي یو پیر دی یو ماشوم جنازه وه په انصارو کې مړ شوی، رسول صلی الله علیه وسلم هغه جنازې له راوغوښتی شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم په هغه موقع باندې دا خبره کړې چې ان الله خلق الجنه، الله جنت پیدا کړی دی، وخلق لها اهلا، او د دې جنت دپاره بیا خلک پیدا کړي دي، وهم فی اصلاب آبائهم، او هغوی د پلارانو په ملاګانو کې وله، نو هغه جنتیانو. وخلق النار، او الله جهنم پیدا کړی دی، وخلق لها اهلا، او بیا د دې جهنم دپاره د هغې حقدار پیدا کړي دي، وهم فی اصلاب آبائهم، او هغوی د پلارانو په ملاګانو کې. او دا حدیث او داسې قسمه نور احادیث او د نه مخکې ایتونه دا چې به کله سلف صالحین واورېدو نو د هغوی جړاګانې به نه ودرېدې. او د سوچ خبر هغه دا ده چې زما او ستا په باره کې هم فیصله شوې ده، یا فیصله د جنت ته یا فیصله د جهنم ته، او الله چا سره ظلم نه کوي. ځکه حدیث کې دا راځي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، د عبدالله بن مسعود مشهور حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ماشوم باندې مرحلې د پیدایش ته تیرې شي او بیا په ده کې ساه واچولی شي، نو څلور خبرې ولیکلی شي. فیکتبو، یو ملک په ملایکو کې راشي، فیکتبو رزقه و اجله و عمله و شقی ام سعید. څلور خبرې لیکلی کېږي، د ده رزق، د ده د مرګ نیټه، د ده عمل، او دی بدبخته دی که دی خوشبخته دی، یعنی جنتي دی که جهنمي دی، دا په هغه ټیم ولیکلی شي. نو دا فیصلې په هغه ټیم باندې شوي دي. او ځکه دا خبره د سوچ ده او دا خبره د یېرې هم ده. الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي. شیخ صاحب تاسو بیان کوئ، نو دا خبره به په دې باندې پاتې کړو، او انشاءالله پر روان درس کې به دغه آخرنی آیت چې کوم موږ ووي 109 دا به بیا پوره کړو. او په دې کې تفصیل ډېر دی، او زمونږ میلمه هم راغی، نو انشاءالله بیا به خبرې وکړو په دې باندې. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد. دا زه چې تاسو سره ناست یم نو د اول دا نصیحت زما خپل ځان ته دی، بیا تاسو ته دی. دا نه چې صرف عوامو ته دین بیانوه او په خپله د الله د پولو لحاظ مه کوه، دا خو څه دینداري نه شوه. شروع به د ځان نه کې، بیا نورو ته بیانونو په خبره کې به دې اثر ومي. بیانولو والا ډېري، خو د بعضو په خبرو کې اثري. د هغې یو وجه دا د وجې ډېرې، یو وجه دا دی چې کله سړی خبرې بیاني او عمل به په خپله کوي، د ده په خبره کې اثر ډېري، او چې په خپله پې عمل نه کوي هغه بیا اثر نه کوي.
الله وی دی د آیتونو نه ووتو معنی ده چې عمل یې پرېښودو د هغې یو وجه ده هسې څوک عمل نه پرېږدي الله وی فأتبعه الشیطان نو ورپسې شو شیطان فکان من الغاوین نو شو هغه د ګمراهانو نه چې کله عمل پرېښودو خو شیطان پسې ښه ورپسې شو او د دې عمل د پرېښودو وجه هم دا و چې شیطان پسې ورپسې شي شیطان خو موږ ټولو پسې راپسې دی که نه صرف علماو پسې راپسې دی موږ ټولو پسې دی وګوره شیطان کوشش د هغه چا د ګمراه کولو ډېر کوي چې د هغه په ګمراهۍ سره ډېر خلک ګمراه کېږي یعنې عام سړي باندې ګوره د شیطان دومره کوشش نه وي څومره چې په ملا باندې او څومره چې په عالم باندې د هغې دوه غټې وجې دي یوه د عالم چې په نیغه لار رواني نو د ده د لاسه الله ډېرو خلکو ته هدایت ورکوي او شیطان دا نه غواړي دویم که دا ملا په ګډه وډی شي نو په ده پسې شاته ډېر خلک روان دي نو هغوی هم په ګډ وډو کېږي نو شیطان دا غواړي چې خلک ډېر ګډ وډ شي نو فایده ورته د ملا په ګمراه کولو کې ډېره ده که د عامي د ملا په ګمراه کولو کې ته فایده ډېره ځکه علماو له او چې کوم د علماو په لار دي هغوی له احتیاط د عامو خلکو نه ډېر پکار دي د عامو خلکو نه ډېر احتیاط به هغه خلک کوي چې څوک د علم په لار روان دي یا د علم پرچار کوي الله دې موږ د شیطان د وسوسو او د چلونو نه وساتي دا اوس ګوره ملا دی علم ورسره دی خو عمل یې نه دی کړی دا مثال د هر چا دپاره دی چې هغه کې دا صفات دي کوم چې په دې بلعام کې وو او په دې به څوک خفه کېږي نه یو مشکل دا دی چې نن سبا ډېر زما په نظر راغلی چې کله دي چې هغه سړي ته نصیحت کوي چې هغه سره څه نه څه علم یا به خفه کېږي یعنې موږ د نصیحت یعنې ضرورت نشته حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم به سحر ماښام هغه قوم ته نصیحتونه کول چې هغوی د دین موږ ته رارسولی دي او صحابه کرام عالم هم دې ته ضرورت لري چې هغه ته یې نصیحت وشي خپل ځاني والله موږ وایو چې یالله څوک داسې وایي چې موږ ته نصیحت وکړي سحر راته هم کوي ماښام راته هم کوي او دا قرآن او حدیث چې موږ اورو بیانو دې دپاره بیانو اورو چې اول پکې موږ ته نصیحت وشي دا زما تجربه شوې ده چې یو سړی معلوموي چې دی خوش اخلاقه دی او که نه او دی خوی کې څنګه دی دا په دې دوا سلام کې معلومیږي زما خپله دا تجربه ده یعنې زه دا په چا باندې دا کومه نه چې هر سړي ته به دا تجربه خو زما خپله دا تجربه شوې ده چې په دوا سلام کې د سړي یعنې ښه پوره پته لګي چې دی یعنې څنګه اخلاق والا دی تا ته خوشحاله دی نه دی خوشحاله په څومره اوبو کې دی نه دی ځکه دلته تا ته الله دا ادب ښیي چې جواب یا قشان ورکوي یا د هغې نه ښایسته ورکوي چې ته به ښه درونه ښکاره شي او ته چا سره سلام کوې او تندی دې راچولی دی او یا ته به وایې چې بس یو کم سلې وجري دي سلام دا مخامخ دی دی وجني یا ته به وایې چې قرض دې غواړې ته راغلی که څو قرض وغوښتوله یا چې ورته وایې السلام علیکم وعلیکم سلام لکه جګړه خو درسره نه کومه چې راته څوک وایي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله نو بیا څنګه یې ښه یې صحت دې ښه دی په خیر علي ستړی مه شي غاړه میلاو ښایسته سلام دی نو بیا دا بعض دا خبره به اوږده شي خو دا بعض چې رسره لاس میلاوي نو داسې دا درې ګوتې داسې به رسره ولګي کرونه په ورځو کې به بعضو دغه ګوتې داسې لګول خو لا بیا هم زه وزرو یروي کرونه ده بعض سره بغیر کرونې نه دغه لاس میلاوي دا درې ګوتې ده ته به وایي چې یالله د ګوره دله ګوره سی چل لاس میلاوې سم لاس میلاوه نو بیا چې سره غاړه میلاوي داسې بند به دې کي وبه دې درېږي لرې نه داسې لرګی به ته کیدي به دې وږه یا غاړه صحیح میلاو که یا مه میلاوه دوا سلام چې چا سره کې ښه په ګرم جوشۍ سره ښکلی سلام کوه چې دا سړی محسوسه کړي چې دی ماته خوشحاله دی د سلام په جواب کې په خیر علی ویل د وعلیکم سلام نه مخکې دا طریقه غلط ده دا زموږ د پښتنو ده
د بعضو ته به ورته سلام علیکم او دی وي په خیر راغلي سلام علیکم ها راغلي نه وعلیکم السلام ووایه بیا که ورته په خیر راغلی وي بیا که ورته ستړی مه شوي وي او بیا که ورته راغلي او که لاړې خو اول څه وکړه سلام واچوه بل د سلام سره د لاسونو اوچتول او اشارې کول دا نه دي جایز الا چې کله عذر عذر دا دی چې سړی تا نه لري سلام ستا نه اوري نو هغې کوم شرط دا دی چې لاس به اوچتی ورسره به سلام وایې همسې جنډه به نه اوچتی لاس به اوچت کړي ورسره به سلام علیکم وایې نو هغه ته پته ولګي چې یاره سړي سلام وایي یو سړی کوڼ دی هغې ته سلام خو دا عجیبه دی چې تا سره داسې مخامخ نه سي یعنې په منځ کې داسې یو قدم جو تا ته سلام علیکم دلته سره لاس اوچتی او حدیث کې راځي دا لاسونه اوچتول د اشارې کول دا د یهودو نصاراو سلامونه دي دا د مسلمانانو نه دي نو دا اشارې دا اله جایز دي چې کله عذر وي خو بیا ورسره هم شرط څه دی سلام به ورسره ګاډي کې ته ناست بل سړی ستا اواز نه ګاډي نه ته وایي السلام علیکم ورحمت الله صحیح دی چې ته پته ولګي چې وایي دی سلام اچي خو که ته ورسره لاس اوچت نه کړې ته پته نه لګي چې دی په ما سلام اچي إن الله كان على كل شيء حسيبا يقينا الله پارشي باندې حساب كون كيري دلته مسله چې دا مصافحه په دوه لاسونو سره کول څنګه دي نو په دې کې بعضو ملګرو افراد کړي د بعضو تفرید کړي یعنی بعض هغه دي چې هغه وي مصافحه په دوه لاسونو یو واجب لمنډه ده او په یو لاس وي جدا د یهودو طریقه ده اسانه خبره دی بعضو چې سره نه لګي هغه د چا مذهب ته ورواځي د یهودو مذهب دا د یهودو طریقه ده اصل خبره ده د مختصر یاد ساتي چې مصافحه تعریف دا دی چې د یو لاس ورغوی ملاویده د بل لاس د ورغوي سره دی تعریف دی یعنی یو لاس د بل لاس سره ملاویده دوه لاسونه د یو سره ملاویده نه یو د یو سره ملاویده دې ته مصافحه وایي او د رسول صلی الله علیه وسلم مصافحه دقه وه د صحابه کرامو هم دقه وه چې یو لاس به د یو سره ملاوه ښه دوه لاسونو سره مصافحه کول داسې په بدعاتو کې نه راځي او داسې دي چې د ګناه کار نه دی نو بعضو ملګرو دلته زیاتې کړی دی که څوک دوه لاس میلاو کړي بس له منډه پرې داسې ټاپه پرې ولګوي چې نو بل طرف ته هم زیاتې دی او دې طرف ته هم زیاتې دی اصل دا دی چې مصافحه په یو لاس ده نو څوک چې یو لاس میلاوي په مصافحه کې نو دی په اصل باندې دی خو که څوک دوه لاس میلاوي خصوصا زمونږ معاشره کې خلک دې سره عادت شوي نو مشران قدرمن خلک پکې هغو سره چې ته یو لاس میلاو کړي نو هغوی پرې خفه کېږي او هغوی دا خپله ګستاخي ګڼي نو هېڅ خبر نه که ته ورسره دوه لاسه میلاوې او په دوه لاسو مصافحه کوې دې کې څه داسې نشته چې دا یو تا بدعت وکړو یو له بس سم کفر دې وکړو نه یو لاس مصافحه اصل دی دی مني چې او یو لاس باندې مصافحه ده اصل ده موږ په دوه لاسونو باندې کله کله د بعضو مشرانو سره وکړو ځکه چې زړه کې سرانې شي او احتراما او تقدیرا د هغوی دپاره یې کوو دې کې څه حرج نشته نو په دې مسله کې دومره سختی کول نه دي پکار طرفینو له پکار چې په دې کې سختی نه یو لاس مصافحه خو رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده که څوک وایي چې دا د یهودو طریقه ده نو رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو طریقه استعمال کړې ده صحابه کرامو او د اوسه پورې اکثر عرب د یو لاس میلاوي بله مسله ده مصافحه چې چا سره وکړي لاس میلاو کړي دې نه بعد دا ټیټېدنې ده چې ټیټ شي دا غلطه طریقه ده ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده صحابي دې تپوس وکړي یا رسول الله موږ د یو بل سره میلاو شو ټیټېږو به وایي نه بعض په دې سینه باندې لاس ایږدي او د دې هم څه په شریعت کې څه دغه نشته د دې خو دا بعض خلک یې دې دپاره کوي چې یعنې ته زما سره ستا محبت زما په سینه کې ده او ستا قدر دلته دی ما ته خو دا مناسب نه ښکارېدی کول دې څه مطلب شو سلام علیکم او بیا داسې کول
او که ته هر چا ته دا وایې چې ته زما په سینه کې یو دا هم دروغ وایې هر چا ته چېرې جي ستاسو محبت جو دلته دی د دشمن سره به لاس میلاو کړي هغه ته هم په دې لاس کېږي ستاسو محبت وایي دلته دی نو دا ماته زیاتې ښکاري مصافحه وکړه ښایسته دوا سلام پکې وکړه چې څومره ښه هرکلی او په خیر راغلی ویلی شوي وای خو دا ټیټېده او بیا په سینه لاس یې ښوده ټیټېده خو ناروا دي خو دا په سینه لاس یې ښوده د دې هم څه یعنې څه سبب یې نشته نو چې ولې دی